د نجیب ترکی ژوند ته لنډه کتنه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې 29 کلن لوبغاړی نجیب الله ترکی د تیرې جمعې په ورځ جلال آباد ښار کې په یوه ټرافیکي پیښه کې سخت ټپي او وروسته د ننګرهار په یو روغتون کې ساه ورکړه. افغان کرکټر نجیب الله ترکی د 29 کلونو په عمر وفات شو. نجیب الله ترکی د اکتوبر په 2 نیټه د ټکر له امله سخت ژوبل شوی و چې د مرګ تر وخته لا هم په کوما کې و. که څه هم د نوموړي د روغتیا او درملنې په اړه افغان کرکټ بورډ او ډاکټرانو ډاډ ورکوه، خو نور یې د حق دعایې ته لبیک ووایه. نجیب الله ترکی خپلې وروستۍ لوبې په تېره میاشت په ګیزه لیګ کې د مس عینک لپاره ترسره کړې چې 32 منډې یې وکړې. نوموړي 12 نړیوالو شل وریځو او یوه ورځنۍ لوبه ترسره کړې ده. ارواښاد نجیب نړیوال کرکټ په 2014 شل وریځ نړیوال جام کې د بنگلادیش پر وړاندې پیل کړ. نوموړي د آیرلینډ، زیمبابوې، عربي متحده اماراتو، بنگلادیش او هانګ کانګ پر وړاندې لوبې ترسره کړې وې. د نجیب تر ټولو لوړې منډې په 2019 زیږدیز کال مارچ کې د آیرلینډ په وړاندې شل وریځه سیریز کې 90 منډې دي. نوموړي خپله وروستۍ نړیواله لوبه په 2019 سپټمبر کې د بنگلادیش پر وړاندې ترسره کړه. د نجیب یوازینۍ ورځنۍ لوبه په 2019 کې د آیرلینډ پر وړاندې وه. نجیب ترکی 24 فرست کلاس لوبو کې په 40.0 او 100 سره 2013 منډې کړي چې 6 سلیزې او 10 نیمه سلیزې یې وهلې دي. د تر ټولو لوړې منډې په فرست کلاس کرکټ کې 200 منډې دي.